لیدو کې د پورا کومک وکړو او چې پاکستان جوړ شو نو دستی پاکستان په سیټو سنټو کې شامل شو 1950 کې چې کوم معاهده وشوي د امریکا او برتانیې سره ورسره د پاکستان او نور ملکونو شامل شو نو دوی بیا په افغانستان باندې کوشش وکړو دا اوس چې افیکټ خبرې کیږي دا افیکټ باندې کار روانو هغه وخت نه دویم نړیوال جګړې نه پس خو اعلی حضرت محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان په دې حق کې نو هغه ورته وی چې مونږه ټول عمر یعنی یو مثبت غیر جانبداري په دویم اول نړیوال جنگ کې دویم نړیوال جنگ کې مونږ ساتلې ده او اوس هم ساتو نو تاسو سره هغه وی چې مونږ د کمونیزم مخالف یو او تاسو سره به دوستي کوو غرض ته وي مګر فوجي معاهدو کې نه شاملې هغه وسه وکړي یو اول دا وکړو چې 1950 کلونو کې وي چې پاکستان او افغانستان منځ کې کنفدریشن پکار دی د شمالي خطرې خلاف دا یعنی امریکای برتانیې د پرېر لابي وکړه دا پاکستان سفیر په کابل کې اسلم خټک نو هغه ډیر کوشش وکړو او افغانستان دې ته تیار نشو افغانستان ورته چې مونږه د هغه خلاف یو تاسو سره دوستي کوو مګر په فوجي معاهدو کې شامل یو تر 1980 پورې دوی دا کار وکړو دا سلسله وکړه اعلی حضرت محمد ظاهر شاه دورو ته دعوت کړو سردار محمد داود خان لاړو راغلو مګر هغه تیار نشو نو بیا غټ فیصله وکړه چې پاکستان فوج چې هغه سره ډیر نږدې ارتباط لرلو نو هغه چې دا به مضبوط کو چې دا په افغانستان غلبه وکي به د پاکستان د فوج د غلبې لاندې د افغانستان ستراتیژیکه جغرافیه چې دا دینه په مغرب استفاده وکړي لکه اوس چې کوي لکه چې تاسو ولیدل چې د جهادونو کې تاسو اوس ولیدل چې دوه معاهده کې بیا طالبان راوستل نو دا ټوله هغه لوبه ده او دا چې ریچارډ هالبروک په 2009 کې اسلام آباد ته راغلو او وی چې زه افیکټ د امریکای نماینده یم نو اخبار الله ورته وی چې افیکټ نو ملک خوشتنه هغه او ملک خونښت په انګریزي کې وی چې but this is one operation theater